د عامې روغتیا وزارت له حکیم الکوزي وتښتېده. دا چې څنګه وڅه شوي مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ټاکل شوي وه نن حکیم الکوزی او روغتیا وزارت سره مخ او بحث وکړي. د حکیم الکوزي ملګري وایي چې د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره په تېره ناسته کې ټاکل شوې وه چې نن یکشنبه به دوی یو ځل بیا ناسته کوي، خو د عامې روغتیا وزارت پلاوی نننۍ ناستې ته حاضر نشو وتښتېدل. دوی وایي چې د ولسي جرګې د شکایاتو کمیسیون سره د ناستې په تعقیب نن د صحي کمیسیون له غړو سره ناسته وکړه چې د کورونا درملو اړوند مفصل بحث وشو. دوی وایي متاسفانه چې د روغتیا وزارت پلاوی په وروستیو دقیقو کې یاد مجلس ته حاضر نشو او د یوې مسؤلې ادارې دنده یې ترسره نه کړه. په هر حال حکیم الکوزی ادعا لري چې د کورونا وایروس د ناروغۍ لپاره یې داسې درمل جوړ کړي چې د کورونا ناروغي د 3 څاڅکو په چای کې څښلو سره رغیږي او خلک هم وایي چې د حکیم الکوزي درملو ښه نتیجه ورکړې او دوی ورسره له کورونا روغ شوي، خو د عامې روغتیا وزارت د حکیم الکوزي درمل زهر بللي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د دغو درملو له خوړلو څخه دې ډډه وکړي او دغه راز ان د عامې روغتیا وزارت وزیر له کورنیو چارو وزارت څخه رسما غوښتي چې حکیم الکوزی دې ونیسي او څارنوالۍ ته دې معرفي کړي. په هر حال د یادولو وړ ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د حکیم الکوزي د درملو د ویش لړۍ هم درېدلې. په هر حال ستاسو په نظر روغتیا وزارت ولې له حکیم الکوزي تښتي او حکیم الکوزی ولې کار کولو ته نه پرېږدي؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.